السلام علیکم د سکلز ورلد یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به راترک روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو زه عبدالقیوم تاندیم هیلهمند یم چې زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب لایک او د بین آیکن کېکاږئ. نن درته د موبایل په اړه ډیره ضروري او خوندوره سیټینګ ښایمه. هیلهمند یم چې که زموږ یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل سره لازم سبسکرایب کړئ، د بین آیکن کېکاږئ، ویډیو ته لایک ورکړئ تر څو ستاسو ملګري هم وکولی شي چې له دغه له زده کړو څخه برخمن شي، له دغه هنرو څخه برخمن شي، دغه مهارتو څخه برخمن شي. ملګرو ما مخکې یادونه وکړه چې موبایل په اړه ډېر خوندور سیټینګ درته ښایمه، ډېر زبردست سیټینګ درته ښایمه. نو هیلهمند یم چې چینل ته نور ملګري هم راوبلئ تر څو موږ لا تشویق سو، لا ښې ویډیوګانې درته پورته کړو. دې هیله نو راځم ویډیو شروع کوم. نو هر څه به تاسو مخ ته راسئ، دغه سیټینګ ته راځئ، سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. دلته به سیټینګ باندې زه کلیک واخلم، صحیح ده ملګرو. بیا به راسئ دلته هوم سکرین ته، صحیح ده ملګرو، هوم سکرین ته به راشئ. کله هوم سکرین ته راغلی د صفحه به پورته وخېځوئ ملګرو، دلته یې لیکلي ډبل ټاپ، صحیح ده. کله موبایل باندې سکرین باندې ډبل کلیک وکړئ دغه بندېږي، یعنې لاک اخلي. د هغه ته حاجت نشته چې تاسو د موبایل د اړخ بټنه کېکاږئ او موبایل دې لاک سي، ولې ډبل کلیک په سکرین وکړئ لاک کېږي. ځینې ملګرو کې بیا دغه اپلیکیشن نه وي، ځینې ملګري بیا وایي چې کومه سیټینګ ستا موبایل کې وي، کوم باندې تا ویډیو جوړه کړې هغه نه وي، او که دا کار نه کو نو رابسې اول به زه دا آف کړمه، ډېر وبښئ ځکه چې بیا دا بل هغه کار نه کوي. سکرین ته راځم، دا به آف کړم. که چیرې ستاسو موبایل کې دغه نه و بیا به لاړ شئ پلی سټور ته، پلی سټور ته به لاړ شئ او دغه سکرین آن آف دا به له پلی سټور څخه راښکته کوئ، لازم یې راښکته کوئ. که چیرې دا سیټینګ ستاسو موبایل کې موجود نه و، که موجود همغه استعمال کوئ، که موجود و نو همغه استعمال کوئ، که نه و موجود لاړ به شئ پلی سټور ته او دغه به راښکته کوئ سکرین آن آف په نامه ده، دغه شکل ده، دا به راښکته کوئ. په دې به داسې ورته کلیک واخلم، ټولې طریقې درته ښایمه. که دا به خلاصېږي لږ انتظار به ورته کوو، تم به پاتې کېږو ورته. سکرین آن آف په نامه ده، د شکل ده. کله درته راواوښتو دا اعلانات دي دا به داسې آف کړو، صحیح ده ملګرو. بیا به راسئ سکرین دغه ځای ته، دغه لومړني ځای ته سکرین آن آف، صحیح. دې ته به راشو، کله دې ته راغلو دا به دلته پرمیشن موږ څخه غواړي، دا به آل کړو، هلو، او دلته به هم دا یو کوډ رانه غواړي، صحیح ده ملګرو. دا کوډ تاسو ته ښکاري لږ جړ ده، خو لږ ورته پام وکړئ. دا بیا تاسو کولی شئ چې کوم توري دي انګلیسي توري درکړي DNOZ، صحیح ده، دا توري دي. ټیپ باندې کلیک ورته کوم، غلط شو، لږ هغه ورته وکړئ، سرچ ورته وکړئ DOZ، کیو ده ما ووهه کیو زد ملګرو. هغه فعال شو، بیا به راسئ دا دویم باندې به کلیک واخلئ، لیکلی ډیلیټ آف، ډیلیټ آف به نه وایي ځکه چې تاسو انسټال کړی وي، خواري به مو کړي وي او بیا یې ډیلیټ کړئ. دویم باندې به کلیک وکړئ، اکټیو باندې ورته کلیک واخلئ. کله مې اکټیو باندې ورته کلیک واخیست تاسو نه څو پرمیشنې غواړي، نو دلته به راسئ سکرین آف آن ته به راسئ، دا به آل کوئ، الو کوئ، دلته به الو کوئ. بیا به بیک وځئ، کله بیک ووتئ بیا به دا کټ کوئ، بیا به همدې باندې سکرین آن آف باندې به کلیک ورته واخلئ. ملګرو دغه څلور اپلیکیشن درکوي، صحیح ده. لومړی دا ده چې تا ته دا به آن کړم، تاسو خپله معلومیږي. کله تاسو دا آن کړ دا به آن کوئ، بیا به راسئ دا به آن کوئ، صحیح ده ملګرو. کله ما آن کړم ملګرو دلته تاسو ته ښکاري چې دغه یو اپلیکیشن دا یو څیز زموږ موبایل کې اضافه شو. که دې باندې زه کلیک واخلم موبایل زما اتومات ډول بندېږي،
ها ځینې ملګري غواړي چې زه نه غواړم چې موبایل باندې ډبل کلیک واخلم او هغې نه بعد د باندې یا دغه اپلیکیشن باندې زه د ډبل کلیک واخلم دا ځي ته ګوره موږ سره ځي ښه دې باندې زه ډبل کلیک واخلم موبایل ما بندېږي نو ځینې ملګري نه غواړي چې ډبل کلیک د په واخلم او دا د باندې سي دا بل پسې ور آن کوي موبایل باندې لاس کېښودل سي بندېږي موبایل صحیح ده خو دغه هم ځینې ملګري نه غواړي ځینې ملګري غواړي چې موبایل داسې ولړزېږي یعنې وښورېږي موبایل دې آف سي صحیح ده بل دا چې موبایل باندې د سکرین باندې ګوته ایښي او لږ یې وښوری لږ خوځښت ورکړې نو بیا دې لاک سي نو زه ما موبایل کې هغه سیټینګ شته او بیا کله کله دا مې استعمالوم صحیح ده که دې باندې اوس ډبل کلیک واخلم ملګرو زما سکرین ریکارډینګ بندېږي ځکه موبایل بندوي یعنې لاک کوي څو چې ریسټارټ کوي نه لاک کوي خالي صحیح ده ملګرو بله کوډ هم پکې ده دغه دې ته راځو دا کوډ خامخا لازمي ده سره او که کله دې ته راغلی بیا به دې باندې کلیک واخلئ کله به دې باندې کلیک واخیسته دا به اګري کوي دلته به الو کوي ملګرو دلته به هم دغه اپلیکیشن سکرین آن آف پیدا کوي دا به پرمیشن نه غواړي دا پرمیشن به ورکوي کله هم پرمیشن ورکړي بیا به راسئ په همدې به ورته کلیک واخلئ کله مو ورته کلیک واخیست دلته به یو کوډ ورکړي ښه ملګرو فرضاً دا کوډ ورکړئ یا فرضاً دا کوډ ورکړئ هر یو کوډ یې صحیح ده دا کوډ به ورکړي زه به وراتلم دغه ستوري کوډ به ورکړم ځکه صحیح ده ملګرو یا هم دغه کوډ صحیح ده ډېر وخت اخلي بیا غلطېږي انسان نه صحیح ده دا کوډ یې واخیست بیا راځي که دا کوډ غلط ورکړه 0 د ما څخه واخلي صحیح ده ملګرو دا به آن کوي صحیح سو کله مو آن کړ بیا به بیک وځئ دا به آن سي کړل او موبایل لاک کې داسې خلاصېږي هینې ملګرو تاسو ته پام ده چې زه اف کومه دغسې خلاصېږي ښه بیا راځو دغه باندې کلیک اخلو کله مو دلته کلیک واخیست که دغه اکټیو کوي ملګرو تلویزیون تاسو پام کړئ چې دا بیا ډبل کلیک به وکړئ د اپلیکیشن دې باندې دغه باندې به زه درته وښیم دا مخکې مونږ آن کړ دغه باندې که کله کلیک واخلئ نو دا لاک کېږي او تلویزیون هغه تیشن پرېږدي دغسې یو شکل راځي ملګرو تاسو ته پام دی چې دغه شکل راځي او دلته یې ساونډ ده کوم ساونډ ورکوئ دغه ساونډ ما ورته پرېښی نه ملګرو تاسو ته پام دی چې دا بیا لړزه مو وکړي لړزه دې نه کوي ملګرو تاسو ته پام دی چې دغسې کېږي دغه شان ښه ملګرو هیلهمند یم چې ویډیو مو خوښه شوې موبایل کې استعمال کوئ زه موبایل کې دغه اپلیکیشن استعمالوم ځکه چې دې یو ګټه دا ده دا د موبایل دا کومه بټنه ده د آن آف دغه نه خرابېږي یا دې موبایل غواړي چې اتومات ډول همدې نه بند شي څه به ګوته به هلته وړي سکرین ډبل کلیک وکړي موبایل بند شي هیلهمند یم چې ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې که ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل درسره لازم سبسکرایب کړئ د بین آیکن کې کېږئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي تر بیا او بلې خوندورې ویډیو په کله یې رب سپارم هر چېرته یاست اباده سوکاله پرمختللي اوسئ الله مو مل شه